السلام علیکم الوکوزے صاحب. وعلیکم السلام. ستړی مشه. هلکه ډېر انتظار مې درته وکړو، کال دې نه کول دا ولې یار؟ نو ته اوس افغان یې که ته افغان یې که پاکستانی یې؟ زه د ټول نه مخکې افغان یم، بیا پاکستان یم. نو افغان خو پاکستانی کېدلی نه شي، افغان خو نو افغان ده. افغان قوم دی که نه وروره؟ افغان قوم دی، قبیله ده. افغان قوم نه د ده. قبیله ده. او پاکستان چې ده پاکستان ایجنسیه ده، افغانستان ایجنسیه ده. ښه نو ته اوس افغان یې که پاکستانی یې؟ زه قبیله مې د افغانستان ده او یم د پاکستان. کراس یو منټ خبره وره. ته مبارزه یې پسه دا راته ووایه یار. خبره وکړه خبره. ته به ډېر خاندې، ته به دومره خاندې که نه تا سره خبرو جواب نه کړم. مصیبت دا دی پوه شو که نه؟ یو خبره درله کومه الوکوزې سیریس راشه. تاسو ډیورنډ کرښې خلاف ولې وایي؟ ډیورنډ کرښې خلاف ولې وایي؟ د دې خبرې جواب داسې شته؟ زه نه غوسه کېږم، ته خبره کوه. ګوره وای زه افغان یم پاکستانی یم. خبرې ته غوږ کېږده. ته خپل تاریخ پېژنې؟ ته خپل تاریخ پېژنې؟ زه افغان یم مسلمانان. خپل تاریخ پېژنې؟ خپل تاریخ پېژنې؟ د افغان قبیله کوم ځای نه اوچته شوې ده، په کوم ځای وه؟ خاندې لږې. ډېره خدای دې تا خانه خرابه کړي. پاکستانی یې ته اوس؟ نو پاکستانی الحمدلله الحمدلله. زه پې فخر کوم الوکوزې، زه پې فخر کوم په پاکستان. شکر دی. دا راته ووایه مړه. زه ووایه پاک سرزمین شادوباد ووایه. زه پاک سرزمین شادوباد درته ووایم. راته یو خبره راله وکړه که نه، زه به تاله ستا لارې خبرې جواب درکړم. درېیمه کلمه خو راته لږه ووایه که نه یار. څنګه چل ده؟ درېیمه کلمه راته وایه که نه یار. درېیمه کلمه فرض ده، واجب ده، سنت ده، مستحب ده. خلک په چی مسلمانېږي؟ نو ته څنګه مسلمانې؟ ته څنګه مسلمانې؟ به زه به درته درېیمه کلمه م ویم، څلورمه کلمه م ویم. ته ماته دا وایه چې دا درېیمه کلمه واجب ده، مستحب ده، سنت ده، څه شی ده، فرض ده، چی ده؟ دا به م درته ووایم. مهرباني ته مهرباني ما ته وایه چې زه ووایم. که چېرته فرضي ما نه پاتې ووایه چې فرض په پاکستانو پسې لګې، په پاکستان کې مسلمانان نشته دی. زما خبره ته غوږ کېږده. ته په پاکستانو پسې لګې، په پاکستان کې مسلمانان نشته دی، کافران کېږي. یا موږ سبق نه ویو، دا قرآن زموږ سر د پاسه. ما سره خبرې وکړو. درېیمه کلمه، څلورمه کلمه د پرېږده. دا د درېیمو کلمه ځای نه ده چې دلته ته ما باندې کلمې تېروې. څلورمه تېره که درېیمه ما ته داسې ووایه چې دې کلمې معنا چی ده؟ فرض ده، واجب ده، سنت ده، څه شی ده؟ ګورې په سر دبره مې پروت دی، ټکي په ټکي به درته زه قرآن ووایم. خبرې ته مهرباني څه شی ده؟ د دغه کلمې معنا څه شی ده؟ ته خو ما ته پهله جواب راکړه. تا زما د خبرې جواب ما ته رانه کړو. پهله څه کوې؟ پهله ته ما ته وایې چې دا فرض ده، واجب ده، ما ته زما د خبرې جواب خو راکړه که نه، زه به تا د ستا د خبرې جواب درکړم. زه خو پوه شم چې زه تا ته وایم فرض ده، واجب ده، مستحب ده. زه پوه شوم که نه، ته ما له جواب راکړې، زه تا له جواب درکړم. زه تا له جواب درکړم، ته ما له جواب. اوس ګوره زه تا له به په دې جواب درکړم چې ته ما نه د فرض پوښتنه. ګوره انسان په چی مسلمانېږي؟ انسان په چی مسلمانېږي؟ انسان په څه شي مسلمان دی؟ په خپل دین مسلمان دی، کلمې ویلې ده. په چی شي مسلمانېږي؟ کلمه کومه کلمه یې ویلې؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ښه دا کومه کلمه ده؟
دا کومه کلمه ده؟ تا لا پته نشته ولې ته مسلمان دا دی. کومه کلمه ده پته نشته خو ته ماته وایې څه شی ده دا کومه کلمه ده؟ دا کومه کلمه ده ته راته ووایه. ته چې خو دا ته وایې چې لا ماته دا اله کلمه الا د الله دې محمد کلمې رسول نوم الله څه شی صلی الله ده؟ علیه وسلم ته وې ته چې دا کلمه وې ته ایمان دغه ته کار کلمه وړی څه دی. شی معنا ورکوي؟ دې کلمې نوم څه شی ده؟ په پاکستان دی وروړی که په افغانستان دی وروړی دی. ګوره ما ته اوس د دې کلمې معنا وایي چې کلمې معنا څه زه شی به ده؟ درته دغه کلمې کلمې معلوم نوم ویم څه شی زما ده؟ خبرې ته غوږ کېږده که ده ته ما ته د دې ما ته کلمې جواب زما د معنا خبرې راکې که هغه ده ووایي نوم یې ووایي زما د چې څه خبرې شی ده جواب په ته ده ما ته باندې راکې سړی که ده مسلمانېږي. مهرباني زما د ته خبرې خو جواب سیده ته ما ته درېیمې راکې که کلمې ده ته منډه وهې. زه زه درته تا وایم ته زما د درېیمه خبرې جواب کلمه ته راکې وایم که ده. درېیمه کلمه زه تا ته ګوره ما ټول ته خلک صرف دې دومره ګوري ووایه چې ته ما ته کلمه تېره زه که ته تا ته کلمه نه صرف تېروې دومره وایم چې ته دغه تا کلمه کومه تېرې کلمه نه ویلې د کلمې نوم ته څه شی کلمه ده؟ تېرې نه که نه وروره زه ته دلته کلمه تېره زه که درته تېر دی تېروم زه ته درته تېرې نه تېروم. ته اوس تېرې ګوره هغه درېیمه کلمه ده دغه څومه کلمه ده چې تا وویلې او د دې نوم څه شی ده مهرباني؟ دغه چې تا وویلې د دې نوم څه شی ده دا څومه هر کلمه یو وه؟ خبرې نوم درکوې سره تر ترجمې به یې درته ووایم ته پهله خو زما د سره خبرې د ته زما له ترجمې جواب ته ما ته راکړه وایې ته ما ته ووایې ته چې ما زه له بیا جواب لاړ راکړه ته شم. ما له جواب نشي راکولی زه ځمه زه وایم همدغه چېرته درېیمه ځې کلمه ده سره ته زه همدغه چېرته ځې درېیمه تا ته ده کلمه ووایه ده ته لایب زه وایم راځې همدا پاکستان درېیمه پسې کلمه خبرې ده کې زه پاکستان وایم همدا څه درېیمه کړي دي کلمه ده څه بدې کړي زه دي وایم همدا درېیمه کلمه ده تا سره اشهد ان لا پاکستان اله بس څه الا کړي الله ته په واشهد ان پاکستان پسې محمد لګې رسول الله درېیمه کلمه ده مني ها دا درېیمه کلمه ده مني زما خبرې ته غوږ کېږده زما خبرې ته نه راځي که نه ته خبرې ته زما نه راځي اوس دا کومه کلمه ده چرسوله ته ما ته صحیح دا شو وایه ځه چې دا تا ما ته هره کومه صحیح شو کلمه زه انسان جواب په در کومه سره نشته کلمه زه جواب نشي مسلمانېږي راکولی انسان په کومه کلمه مسلمانېږي اسرائیل کې څه کوي اسد تا ته به اشرف غني هم رور په سودي اسرائیل کې څه درکړي کوي په ته تا راته به ده هم ووایه ډزې کړي چې ته څه اشرف شی غني رور په اسرائیل کې څه کوي ته راته ده ووایه زه ته ما ته دا وایه چې اشرف غني اشرف لور غني په څه کوي اسرائیل د کې دغه څه کوي کلمې نوم ته راته وایه بېنظیري چې په دا تېره تا وویله منزل کومه کې کلمه بدې ده ردې وې دغه کلمه چې تا ویلې د کلمې نوم څه شی و دا فلمونه چې جوړې دي سره به څه کې د دغه کلمې نوم څه شی و دا چې تا ویلې د دې کلمې نوم څه شی و فلمونه جوړې هغه څه کې تا ته وایم خو کلمې کې د بحث وکړه اوس هلته چېرته منډې وهې بیا در باندې قطع کوم ما خبرې ته غوږ شه بیا در باندې قطع کوم مبارزه وکړه تمن روس چا مبارزه زه تا غوندې خرو سره مبارزه نه کوم تاسو خو یو خر یې ما خبرې ته غوږ شه زنده‌باد زنده‌باد کاوي زه تا ته دا وایم چې تا ما ته کلمې وښودلې هغه کلمې نوم څه شی و دغه کلمې نوم څه و چې تا ما ته وښودل دا غول دې ووتل هغه کلمه چې دې ما ته ویلې د هغې نوم څه شی و تا ما له زما د خبرې جواب راکړې بس تا له ستا د خبرې جواب درکړم د جهانګیر زویه درته وایم چې د هغه کلمې نوم څه و د جهانګیر بچیه د کلمې نوم څه و د جهانګیر د بدرمنیر اولاده اول در ما جواب کړی سوال کړی ته ما له زما د خبرې جواب راکړه دغه چې تا ما ته وښودله دغه کلمې نوم څه شی و چې تا ما ته وښودله دا څه شی وه دا د شهادت کلمه ده که د شهادت کلمه ده که شهادت کلمه یې څه ویله کلمې شهادت ما له جواب راکړه اوس ما ته له جواب درکړه ته ما له جواب راکړه هلته درته ټول ولیکل خلک والله لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن دې کتلي ته ما په قرآن کې ما په دې په کمنټ کتلي په دې قرآن د لکه ګوره انسان په کلمې طیبه باندې مسلمانېږي که په کلمې شهادت باندې مسلمانېږي قسم د خورم چې کمنټ ته مې خیال نه دی بس زه تا ته دا وایم ټولو درته وښودل غورخانه انسان په کلمې طیبه باندې مسلمانېږي یا کلمې شهادت باندې مسلمانېږي ګوره کلمه شهادت انسان په څه شي مسلمانېږي شهادت کلمه باندې مسلمانېږي به که نه تا ته لومړۍ کلمه څه شی ده لومړۍ کلمه څه ده لومړۍ کلمه څه شی ده د مړي چې څوک مړه شي لومړۍ کلمه لومړۍ اوله ړومبی لا اله الا الله محمد رسول الله ښه لا اله الا الله محمد رسول الله په ده باندې سړی مسلمانېږي که دا په هغه باندې مسلمانېږي کلمه دې مخکې کلمه د شهادت دې غلطه ویلې او که خلک کلمې شهادت باندې مسلمانېږي څنګه ده ته راته ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ما څنګه وویله دا ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې هغه یو دعا ده چې په هغه کې قاعده کې ویل کېږي هغه خبرې ته غوږ کېږي ده ډېره منډه یې اولاده ګوره کنځل مه کوه ولکوزې تا په کنځل نه کوم کنځل مې درته خرو سره موږ بحث کوو